د سوات په شنه او ښایسته سیمه مټه کې یو تن اوسېده چې نوم یې ګلبدین و. ګلبدین یو ساده او بېقبره سړی و، خو د هغه په کور کې د قدرت دوه عجیبه نښې موجودې وې. هغه دوه ښځې لرلې، یوه غټه بیبي وه چې په وزن کې د کلي د غټې غوا په څېر وه، او که په لاره تېرېده نو د ځمکې لاندې به د زلزلې غږونه اورېدل کېدل. بلې خوا ته نرۍ بیبي وه چې دومره اوږده وه، نرۍ وه لکه د مټې باغونو کې د سفیدې ونې چې وي. یو ځل په مټه کلي کې د مالک صاحب زوی ولیمه وه. ګلبدین ته هم دعوت ورکړل شو. غټې بیبي 3 ورځې مخکې خپل د زور کار شوي کالي راویستل. کله چې هغې د کالي واخیستل نو داسې ښکارېده لکه کومه نندارتون چې په خپو روان وي. بل خوا ته نرۍ بیبي یو داسې ډیزاین سوټ اغوستی و چې اوږدوالی یې دومره و چې ګلبدین ته داسې ښکارېده لکه دا چې ځینې پورته نیغه د کور چت ته ختلی شي. کله چې د 3 وړه د ولیمې حال ته داخل شول نو په ټولو خلکو کې چوپتیا خپره شوه. ګلبدین په منځ کې داسې روان و لکه د 2 دنګو غرونو په منځ کې یوه وړه ویاله بهیږي. د خوراک په میز اصل جنګ شروع شو. غټې بیبي په خپل پلیټ کې د وریجو داسې یو غر جوړ کړو چې سر یې د حال چت ته نږدې و، او د پاسه 2-3 غټې بوټۍ د تبرک په ټوکا کېښودې. نرۍ بیبي خپله پوزه ونیوله او په ناز یې وویل: آبا دومره خو ښایه ته خپلو هډوکو ته نه ګورې؟ ګلبدین صاحب ته وګوره، دا خو پخپله هم رسېدلی او دا به هم دا بدهضمۍ ښکار کړي. غټې بیبي یو هډوکې ته خوله واچوله او په غړمبېدنې غږ یې ځواب ورکړو: ای د متې کړې نرۍ مرغۍ، آیا غواړې چې د هډوکو ډېر جوړه شي او قبر ته راشي؟ ګلبدین میا دا د ورون وهه وکړه، په نر سړي باندې وهه ښکاري، دا د لرګي باندې هزه به ستا څه خیال وساتي. ګلبدین کله ښي خواته کتل او کله چوپ خواته. په پای کې پلیټ هم هغسې پرېښودو. یو ګیلاس اوبه یې وڅښلې او پاڅېدو، ځکه هغه ویرېده چې که د یوې طرفداري وکړي نو بله به پرې بندیز ولګوي. یوه ورځ په مټه کې سخت بدونه لګېدلی وو او د ګلبدین په کور کې جلۍ جوړې شوې وې. ګلبدین وغوښتل چې د چت جلۍ پاکې کړي. نرۍ بیبي اوږدې په فخر سره وویل: ګلبدین صاحب، تا ته د کرسۍ یا ځینې څه ضرورت دی؟ زه ولاړه یم که نه؟ هغې یوازې خپل لاس اوږد کړو او د چت د کونج جلۍ یې په یوه ثانیه کې پاکې کړې. ګلبدین ډېر خوشحاله شو او په زړه کې ویل چې د اوږدوالي خو مې په کار راغی. خو کله چې درنو کوچانو صفو او د لرګیو د الماریو د خورولو وخت راغی نو د نرۍ بیبي ساه بنده شوه. هی زما ملا، هی زما نازک لاسونه. هغې د صوفې سره په نږدې کېدو سره سر وګرځېدو او په ځمکه کېناسته. همدا وخت غټه بیبي د میدان سر ته راغله. هغې لستونې ونغړل او په صوفه یې په داسې اسانۍ سره په یو لاس پورته کړه لکه د کاغذ کټن چې وي. د ګلبدین سترګې رڼې پاتې شوې. هغه په سر وګرېدو او له ځانه سره یې وویل: سبحان الله، یوه زما د چت محافظه ده او بله زما د ځمکې پهلوانه. قدرت ما ته څه عجیب توازن راکړی دی. اختر نږدې و او د ګلبدین د ژوند تر ټولو سخته مرحله را روانه وه. د مټې په بازار کې غټې بیبي ته داسې څپلۍ یا بوټان په کار وو چې د هغې وزن برداشت کړی شي، او نرۍ بیبي ته داسې بنګړي په کار وو چې د هغې په اوږدو کلکو لاسونو ښکلي ښکاري. د بوټانو په دوکان کې کله چې غټې بیبي یو نازک سینډل پخپا کړو نو د کلپ غږ پورته شو او سینډل مات شو. دوکاندار په غوسه ورته وکتل. ګلبدین سمدستي پیسې ورکړې او په ټیټ غږ یې دوکاندار ته وویل: وروره، داسې شی راوباسه چې د اوسپنې سټینډ ولري. غټه بیبي له غوسې سره شوه. ګلبدین ته زما بېزتي کوې؟ بلې خوا نرۍ بیبي جمع نه خوښېدې. هغې به چې کوم سوټ ولیدو نو د هغې قد په حساب به ورته نیکر ښکارېده. د دې دوکاندار سره خو کپړه نشته، ټولې یې وړې ګنډلې دي. ګلبدین د مټې د بازار په منځ کې ولاړ و او دا سوچ یې کو چې کاش زه په داسې دنیا کې وای چې هلته د ټولو قد او وزن یو برابر وای. هغه ورځ ورته پته ولګېده چې بیچاره میړه یوازې یو لفظ نه دی بلکې یو بشپړ عذاب دی. یوه ورځ ګلبدین په مټه کې په سختې تبې ونیول شو. هغه دومره ناروغه شو چې له بستره هم نشو پاڅېدلی. په
په دې وخت کې ورته د خپلو دواړو ښځو د فرق اصل قیمت معلوم شو. غټې بیبي پخلنځي سنبال کړې. هغه د ګلبدین لپاره د کلي د دیسي چرګې یخني او ګرمې ډوډۍ جوړولې. کله به چې هغه په خپلو درنو او قوي لاسونو ګلبدین خپې او ملا کېږله ملش کوي، نو د ګلبدین له وجود به درد داسې وتو لکه د سوات له سیند نه چې سیلاب تیر شي. بلې خواته نری بیبي په خپلو اوږدو لنګیو د برېښنا په څېر ډاکټر ته منډه کړه، دوا یې راوړه او په وخت به یې ګلبدین ته اوبو کې ورکوله. کله به چې ګلبدین د پاسېدو هڅه کوله، نو د نری بیبي کټ به ورته د یوې مضبوطې امسا اصرافو ټوکه کار ورکوو، او کله به چې آرام سره په بستر د سملستو ضرورت و، نو د غټې بیبي قوت به په کار راغی. ګلبدین په بستر کې پروت و او دواړو ته یې په مینه وکتل چې د هغه په خاطر یې خپل جنګونه هېر کړي وو او یو موټی شوي وو. هغه شکر ادا کړو چې په دې مختلفو رنګونو کې د هغه ژوند ته یو بشپړ توازن ورکړی و.